وی رزق د انسان چې پراخیږي دا سرور خبرو نه سیوا کیږي رزق په دې خبرو دی الله موږ او تاسو پوهیږي یو کثرت استغفار څومره چې ته الله ته توبې ډېرې وباسي ځکه برکت چې ختمیږي خیر چې ختمیږي ستا د کور نه د ګناهونو د لاسه راځي نو چې استغفار وی نو قرآن او سنت کې دي چې الله به د مال بچي هر څه سیوا کوي دې سه الله رزق سیوا کوي دویم چیز والتعاهد على الصدقه د خپل مال نه روزانه صدقه ایستل چې کور کې یو ډبې ایښی او خپلې ښځې ترې ویلې چې دې نه روزانه 20 روپۍ 10 روپۍ 50 روپۍ دا د الله دپاره ږده هره ورځ د خپلې ډوډۍ نه د خپلو پیسو نه روزانه لږه صدقه ورکول دا مال سیوا کوي دریم سار ماښام دا تسبیحات ویل سار ماښام دا سبحان الله وبحمده یا نور اذکار او څلورم چې دی نو صدر رحمي کول د تروریانو سره د رشتهدارانو سره د خپلوانو سره دا څلور څیزونه داسې دي چې دا مال سیوا کوي دا یو ډېره اوږده موضوع ده محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي په دې بني اسرائیلو کې الله رب العالمین یو درې بیماران هم و غریبانان هم و الله په ازمایش وکړو بیا ولې یو ملایک الله راولېږله و هغه درې واړه دم کړه روغ هم شو او د یو لی پلار به اوښه ورکړله او بل لی پلار به غوا ورکړله او هغه بل لی چیلۍ ورکړله پلار به ګډې او چیلۍ خو چې کله به الله واپس ازمایش کوو ملایکو ته د الله په نوم باندې سوال کوو نو هغه برکې او ګنجې چې و دا دوه بیمارونو والا دیو چې د الله ورکړه ونه کړله او دروغ یې ویل تکبر یې وکړو وایي هغه ملایکو ته ویل چې الله رب العالمین هم هغه شان کا څنګه چې مخکې وایي که تاسو دروغجن یې نو د الله نبي فرمایي د بخاري مسلم حدیث دی چې بیرته به الله هغه بیمارۍ هم ولګولې او بیا به الله فقر هم راوست او دریم کس چې کوم ړوند په دواړو سترګو هغې نه چې د الله په نوم باندې هغه ملیک سوال وکړو هغه ورته ویل دا هر څه مال الله راکړي زه بیمار وم زه غریب وم الله را باندې دا احسانات کړي دي اوس یې د الله په نوم غواړي نو فخذ ما شئت ودع ما شئت دغه لاندې ګډې او چیلې دي چې څومره ضرورت یې واله هغه ملیکو ته وفرمیل چې الله رب العالمین ته کامیاب کړه او دوه ملګري دې پیل شو دا څه چې موږ له راکړي دا الله راکړي دي دا زمونږ او ستاسو وس نه دی زمونږ او ستاسو دس نه دی دا د الله رب العالمین ورکړي دي چا له لږه روزي لیکلې ده چا له ډېره لیکلې ده چا له زیاته ډېره لیکلې ده خو واپس پکې موږ او تاسو ته الله حکم کړی چې دې نه زکات ورکړي